أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. دې آیت مبارکه کې تخویب بیانېږي، بشارت بیانېږي د خلکو د پاره کم خلک چې په دې اتو احکاماتو باندې عمل کوي، خاص طور باندې د میراث په دې احکاماتو باندې هغوی ته بشارت ذکر کوي چې څوک د الله تعالی د حکم مطابق خپل میراث تقسیموي نو د هغوی ته د جنت زیری ورکوي. فرمای تلک حدود الله، دا د الله تعالی احکامات دي، د الله تعالی د قانون پولی دي. ومن یطع الله، څوک چې په دې احکاماتو کې د الله تعالی د حکم تابعداري کوي، ورسوله او داغه د رسول، او یعنی دې احکاماتو کې چې کم احادیث مبارکه راغلي دي هغې هم عمل کوي، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، نو داخل وکي دلرا جنت ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه، خالدین فیها، دوی به په هغې کې همیشه وي، وذلک الفوز العظیم، او دا لویه کامیابی ده. جنت ته داخلېدل او د جهنم نه بچ کېدل دا عظیمه کامیابی ده. ومن یعص الله ورسوله، دې آیت کې تخویب بیانې هغه خلکو ته کم خلک چې د دغه احکاماتو خیال نه ساتي، په هغې عمل نه کوي، خاص طور باندې مسله د میراث کې. نو فرمای ومن یعص الله، چا چې نافرمانی وکړه د الله تعالی، ورسوله او داغه د رسول، ويتعد حدوده او پوری وتودې په پلو د الله تعالی باندې، د الله تعالی د قوانینو لحاظ ونه ساتو، پای باندې واوښتو، دای پروا یې ونه ساتله، یدخله نارا خالدا فیها، نو داخل به کې دلرا جهنم ته او پای کې به دی همیشه وي. عام طور باندې خالدن فیها دا د کافرانو د پار راځي، او مفسرین فرمای چې مراد دا دی چې کم کس په دې احکاماتو کې د دې نه انکار کوي، د دې هغه دا نه مني، نو بیا خو ظاهره ده یو ګناه کول دي، او ګناه څوک کافر کیږي نه، لیکن ګناه ته ګناه نه ویل په دې باندې سړی کافر کیږي. نو فرمایي چې مراد دغه دی، یو خو ځان ګناهګار ګڼل دي، یو دا ویل چې یاره د دې ضرورت نشته دی، دا څه ضروري خبره نه ده چې د دې مطابق د تقسیم وشي. نو په دې باره کې دغه شانتي خبرې کول او د دې پروا نه ساتل دا غیر ضروری ګڼل، دا ګویا چې د کفر مترادف دي. وله عذاب مهین، او د ده لپاره سپکوونکی عذاب دی، یعنی د الله تعالی قانون ته، د الله تعالی او د الله د رسول حکم ته سپک وګڼل، نو د ده لپاره چې کوم سزا ده هغه به هم سپکوونکی سزا وي، شرموونکی سزا.
تلک حدود الله، دا پولی د الله تعالی دی. ومن یطع الله، او چا چې تابعداري وکړه د الله ورسوله او د رسول الله، یدخله جنات تجری من تحت الانهار، داخل بکی دلرا جنت تا چې بهیږي بلاندې د هغې نه نهرونه، خالدین فیها، همیشه به یې په دې کې. وذلک الفوز العظیم، او دا عظیمه کامیابی ده. ومن یعص الله، او چا چې نافرمانی وکړه د الله تعالی ورسوله او د رسول هغه، ويتعد حدوده، او پورې وتو په پولو د الله تعالی باندې، یدخله، داخل بکی دلره نارن ورته، خالدن فیها، همیشه به په دې کې. وله عذاب مهین، او د ده لپاره شرمونکی عذاب دی. الحمد لله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. باران د پار په اخلاص سره دعا غواړي. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وإترته بعدد كل معلوم لك. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريئا. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريئا. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريئا، نافعا ولا ضارا، عاجلا ولا آجلا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.